کم داسې قدرتي یا کورني عام خوراکونه دي چې د هغې سره د انسان معده او خېټه ټیک شي. نن سبا د هیزې وبا ده، یعنې د ډېرو خلکو خېټه خرابه ده، ورسره الټی هم ورځي او ډېر خلک د دې د وجې هسپتالونو ته راغلل. نو اول د ټول نه خو تاسو ته دا پته وي چې د 48 ګنټو نه چې مخکې د چا خېټه خرابي وي، لکه د تېرو 2 ورځو نه، نو دې دپاره هېڅ قسمه انټي بایوټیک نه دي خوړل پکار. او بیا چې د 2 ورځو نه د چا یعنې د هفتې نه کمه خېټه خرابوي، نو د هغې دپاره بیا فلیجل خاص کر نه خوړل پکار. زموږ عام خلکو ته د فلیجل نوم ورځي چې 2 غنټې مخکې هم د چا خېټه خرابوي بس فلیجل له ورکوي، یا چې په لاره هم څوک واشروم ته ورشي بس وي فلیجل وخوره. نو د فلیجل او د نورو انټي بایوټیکس نقصانات ډېر وي. نو راځو هغه خوراکونه ته چې کم قدرتي وي او تاسو هغه خوړلی شئ، ستاسو ورسره خېټه ټیک کیدی شي. د ټول نه اول پکې کیله ده. یاد ساتئ چې په کیله کې پوټاشیم وي او دا هغه شیز دی چې کله د انسان خېټه خرابوي یا الټی کوي، نو د پوټاشیم کمی پکې راځي او پوټاشیم ستا د زړه د رفتار او د ریدم دپاره ډېر زیات ضروري وي. نو په کیله کې پوټاشیم وي، ستا پوټاشیم ورسره پوره شي او ستا خېټه هم ورسره ټیک شي. په دویم نمبر باندې ماسته دي. ماسته هغه شیز دی چې په هغې کې قدرتي داسې جراثیم موجود وي چې کم په معده کې هم هغه قدرت جوړ کړي وي. هغه جراثیم د معدې دپاره هم پکار وي. د دې په نوم باندې دوایانې هم راځي، پروبایوټکس ته وایي. تاسو به کتلی وي انټیروجرمینا یا ګټ کیر په نوم پونی راځي، هغه ورکوټ امپیول وي، هغه خلک څکي. نو دغه شیز قدرتي په مستو کې هم موجود دی. که تاسو ماسته خورئ نو هغه جراثیم کم چې د معدې کورني جراثیم دي هغه به معدې ته رسي او ستاسو خېټه به ټیک کیږي. په دریم نمبر باندې سپینې وریجې دي، خاص طور پر چې دا ویشولی شي ایشېدلې سپینې وریجې کیر شانتې جوړ شي، دا ته وړول هم ورکولی شي ماشومان نور خوراک چې نه کوي، او غټې هم خوړلی شي، دې سره خېټه ټیک کیږي. دې نه پس بیا سوپ دی چې داسې ګازرې پکې وي، خاص کر ځکه چې هغې کې کم منرلز وي نو هغه هم کم وي د خېټې د خرابېدو په صورت کې، هغه به هم پوره کیږي او خېټه به هم ورسره ټیک کیږي. اخري شیز پکې اوبه دی او هغه نیمکول دی. خاص طور پر چې یو انسان اوبه څکلی شي یا نیمکول څکلی شي، نو د 2 ورځو د خېټې د خرابېدو دپاره د بالکل دوایانې نه خوري، دا به په خپله ټیک کیږي. ځکه چې په خېټه کې الله تعالی داسې یو نظام جوړ کړی دی چې هغه په خپله ټیک کیږي. خو که انسان لږ صبر وکړي، اوبه وغیره خپل پوره کړي چې د کوم منرلز دي یا کوم الکترولایټس دي، د پوټاشیم، سوډیم، چې د دې شیزونو کمی پکې رانشي. نیمکول تاسو په کور کې هم جوړولی شئ.